د کولوسیانو په نوم خط 3 باب. آیا تاسو د مسیح سره نه وئ راژوندي کړی شوي؟ نو بیا تاسو د آسماني څیزونو لټون کوئ چېرته چې مسیح موجود دی او د خدای ښي طرف ته ناست دی. د آسماني څیزونو خیال ساتئ، نه چې د ځمکې. زه دا تکراروم چې تاسو مړه شوئ او اوس تاسو ژوند د مسیح سره په خدای کې پټ دی. مسیح ستاسو ژوندون دی. کله چې هغه ظاهر کړی شي نو تاسو به هم د هغه سره په جلال کې ظاهر کړی شئ. نو بیا هغه شوکونه مړه کوئ کوم چې ځمکین دي، یعنی حرامکاري، ناپاکوالی، شهوت، بدخواهشات او هیرس چې بت پرستی ده، چې د هغې په سبب د خدای غضب د نافرمانۍ په بچو نازلیږي. او تاسو هم په دې شوکونو کې ژوند تیرولو. خو اوس تاسو هم دغه هر څه یعنی غصه، قهر، بدخواهي، چغلي او پوچې خبرې پرېږدئ. یو بل ته دروغ مه وایئ، ځکه چې تاسو زوړ انسانیت د هغه عملونو سره لرې کړی دی او نوی انسانیت مو اغوستی دی چې د معرفت د حاصلولو دپاره د خپل خالق په شکل نوی کیږي. په دې کې نه یهودي پاتې شو، نه غیر یهودي، نه سنت شوی، نه ناسنته، نه بارانی، نه وحشي، نه غلام او نه آزاد، بلکې مسیح په تاسو ټولو کې هر څه دی. نو بیا تاسو د خدای خلک یې. هغه تاسو سره مینه وکړله او هغه تاسو غوره کړئ، ځکه زړه سواندی، مهرباني، عاجزي، شرافت او زغم واغوندئ. د یو بل زغم کوئ. که په تاسو کې څوک د بل چا خلاف څه شکایت لري نو تاسو یې هغه شان معاف کوئ لکه چې تاسو مالک معاف کوئ. او د دې نه سیوا تاسو په خپلو کې مینه وساتئ چې تاسو په کامل طور د یو بل سره یو کی. او د مسیح سلامتی د کمې دپاره چې تاسو یو وجود شوئ او راوبلل شوئ د ستاسو په زړونو کې حکومت وکړي. او تاسو شکرګزاره اوسئ. د مسیح کلام دی ستاسو په زړونو کې ډیر ځای عمومي او په خپلو کې یو بل ته تعلیم ورکوئ او نصیحت کوئ او په خپلو زړونو کې د شکرګزارۍ سره د خدای ثنا، زبور او روحاني سندرې وایئ. هر څه چې تاسو کوئ، که تاسو خبرې کوئ یا سکار، هغه ټول د مالک عیسی په نوم کوئ او د هغه په وسیله د خدای پلار شکر کوئ. ای میرمنو، تاسو د خپلو خاوندانو تابعداري اوسئ چې دا ستاسو د ایماندارانو فرض دی. ای خاوندانو، د خپلو ښځو سره مینه لرئ او د هغوی سره ترخیږئ مه. ای بچو، د مور پلار حکم په هر خبره کې منئ، ځکه چې په دې خدای خوشحالیږي. ای پلارانو، خپل اولاد مه تنګوئ، هسې نه چې هغوی زړه بایلي. ای غلامانو، تاسو د خپلو جسمانی مالکانو تابعدار اوسئ. دا صرف په ظاهري طور د هغوی د خوشحالولو دپاره نه، بلکې د زړه د اخلاصه او د خدای د یرې نه. تاسو هر څه چې کوئ د زړه په مینه یې کوئ، لکه چې دا تاسو د مالک دپاره کوئ، نه چې د بني ادمو دپاره، ځکه چې تاسو خبر یئ چې د مالک له طرفه به د دې په بدل کې تاسو میراث مومئ. تاسو د مالک خدمت کوئ، ځکه چې څوک چې بد کوي هغه به د خپلې بدۍ بدله مومي. هلته به د هیچا هیڅوک طرفدار نه وي.